د تاوده موسم یوه چیچونکې ورځ وه. د پېښور ګرمي سمې خولې لګولې. د مکتب له شاګردانو ډک سوزکی د حیات آباد د 12مې کوڅې له ګرځندوی سره ورو شو. انورشاه ترې راکوز شو او بیا یې په یوه خیز په جنګله کې له پرتو بکسو څخه خپله د کتابونو بکسه راکش کړه. بکسه یې وږې ته کړه. په ویښتو کې یې ګوتې تېرې کړې. د تندي خولې یې وڅنډلې او د کور پر خوا په چټکو ګامونو روان شو. انورشاه تازه لسم صنف پیل کړی و. د دې صنف کتابونه نسبتا سخت او زیاتره مضامین به په انګلیسي تدریسېدل. نوي ځواني بل جنجال و چې د انورشاه اواز او هواتف یې تخنول. هغه نور ها پخوانی انورشاه نه و، بلکې تر پخوا اساس او هر څه ته یې غبرګون ښود. ماخوستن له لمانځه وروسته چې انورشاه د کورنۍ وظیفې پوره کولو لپاره خپله بکسه پرانیسته، ګوري چې په بکسه کې یې کتابونه تر پخوا ډیر دي. ژر پوه شو چې غلط شوی او د مکتب له سوزکي څخه یې پردۍ بکسه راکوزه کړې ده. یو کتاب یې راواخیست، پرې لیکلي دي لیلما افغان. ایله پوه شو چې په غلطي یې د خپلې همصنفۍ بکسه راوړې وه. د نوې ځوانۍ ولولو، تنهایي او د امزول نجلۍ په ډکه بکسه انورشاه له ځانه پردی شو. د دې په ځای چې د خپلې کورنۍ وظیفې پاتې کېدلې فکرمن کړي، د نجلۍ په کتابونو بکسه کې بوخت شو. د بکسې جیبونه یې وپلټل. رنګارنګ قلمونه یې داسې په دقت له نظره تیر کړل ته ورانیسي یې. بیا یې کتابونه او د کورنۍ وظیفې کتابچې وکتلې. د لیلما خط تر ده کمزوری و، خو کورنۍ وظیفې یې ټولې پوره کړې وې. یو پنډه کتابچه په لاس ورغله چې لیلما پکې ورځني یادښتونه لیکلي وه. وروستۍ لیکلې پاڼه یې راواړوله. تېره شپه 12 بجې یې وروستۍ جمله داسې قید کړې وه: د بریالیتوب سهار یوازې د هغو په برخه کېږي چې د نهیلیو په توندو سیلیو کې د امید ډیوې بلې ساتي. نسیم حجازي، اندهیرات کې مسافر، صفحه 46. شیبه وروسته یې د بکسې په یوه جلا جیب کې همدغه کتاب اندهیرات کې مسافر یا د تروږمۍ مسافر وموند. دا په بکسه کې یوازینی کتاب و چې ده ته نوی و. له ځای ځای کتلو وروسته ورمعلومه شوه چې کتاب داستان دی. ځای ځای یې پکې د عتیقه، بدریه، حامد او زینب نومونه ولیدل. فکر یې د عشقي کیسو ډایجسټ ته لاړ چې د ده ځینو همصنفیانو به مطالعه کاوه. دې ته یې تلوسه شوه چې لیلما ولې دغه داستان د مطالعې لپاره غوره کړی. همدې تلوسې د کتاب کتلو ته وهڅاوه. د شپې 2 برخې تېرې شوې وې چې انورشاه د اورمیږ له وچېدا درد احساس کړ. دیوالي ساعت ته یې پام شو. سهار ته ایله 2 ساعته پاتې و. کتاب یې 208 مخ ته رسولی و. د مطالعې پر وخت یې داسې احساسوله لکه د اندلس په سقوط شوي ښار غرناطه کې چې ګرځي. پر اندلس د صلیبیانو یرغل او ظالمانه اشغال، د مسلمانانو مظلومیت، د مجاهدینو مخففیانه هلې ځلې او ورسره په داستان کې نغښتو د مینې، حماسې، امید، نهیلۍ او وسرت احساساتو انورشاه له ځان سره لاهو کړی و. غوښتل چې کتاب پټ او یوه سترګه خوب وکړي، خو کتاب یې پرېښودی نه شو. د کتاب 208 پاڼه یې کت کړه. د دوتنې په اول مخ یې د کتاب او لیکوال نوم یو ځل بیا ولوست. د ټایټل وروستی مخ یې راواړاوه. د لیکوال د نورو کتابونو نوملړی وکوت: شاهین، اخیري جټان، محمد بن قاسم، قیصر او کسرا او داسې نور. اراده یې وکړ چې یوه سترګه خوب وکړي او سبا که هر څو بې خوبه وي د دې لپاره به سکول ته ځي تر څو هم خپله بکسه را پیدا او هم دغه بکسه لیلما ته وسپاري او ورته ووایي چې دغه یو کتاب تر هغه وخت امانت ورکړي چې پاتې برخه یې هم ولولي. څو ونې وروسته انورشاه د نسیم حجازي د داستانونو معتاد شوی و. له ابوی سره یې چې له ډېره وخته 100 روپۍ امانت ایښې وې، ټولې ترې په همدې داستانونو لاړې. د لومړني داستان په لوستلو چې هغه ته اسلامي اندلس د وروستي ښار غرناطې حالت ولید چې څنګه د اروپایي صلیبیانو تر پوځي اشر لاندې پایمال شوی و، نو تر اشغال لاندې افغانستان یې نیغ سترګو ته ودرېد. هغه ته د افغانستان او پاکستان حاکمان د غرناطې د وروستي خاین ابو عبدالله په شان ښکاره شول چې د اسلام او ملت په وړاندې یې خیانت کړی او اسلامي هیوادونه یې د وخت په فردیناند یا جورج بوش باندې پلورلي دي. د غرناطې په داستان کې د انورشاه زړه له موسی بن ابي غسان، حمید بن زهره، سعید او نورو چریکي مجاهدینو سره تپیده او د هغوی په اړه ښادي او غمې سړې او تودې اوښکې تویولې. د وروستي مورچل په داستان کې یې پر اسلامي نړۍ د چنګیزي سیلاب د رابهېدو ننداره وکړه. د چنګیز، هلاکو، محلب بن داود او نورو غدارانو په څیرو کې د اوسني دور اشغالګر او داخلي خاینان ولیدل. که د سمرقند، هرات، ری او نیشاپور ښارونو له سقوط سره یې سترګې اوښلنې شوې، نو د بغداد له سقوط سره یې سلګۍ سلګۍ وژړل. د داستان له پای وروسته یې چې په اوښلنو سترګو چورت واهه، نو ځان ورته د طاهر بن یوسف غوندې تنها او کم وسه ښکاره شوی و.
د اندلس په اړه یې څو کتابونه ولوستل. په ځینو کې د دې بایللې اسلامي خاورې د برم او شوکت او په ځینو نورو کې د شکست او مظلومیت نندارې وکړې. اندلس د ده لپاره د افغانستان مرادف شوی و. ټکان یې هغه وخت وخوړ کله چې د کلیسا او اور داستان کې اندلس کې پر محکومه مسلمانانو د صلیبیانو د ظلمونو تر ټولو بد د عقایدو د تفتیش او جبري سوي کولو کیسې ولوستلې. له ځانه به یې پوښتل که امریکایان همداسې برلاسې پاتې شي څه تضمین شته چې زموږ ولس به د اندلس د مسلمانانو په سرنوشت نه اخته کیږي او راتلونکي نسلونه به یې نه مرتد کیږي. دې پوښتنې یې خوب تښتولی و. انورشاه نور پخوانی انورشاه نه و. مکتب ته به یوازې د حاضري لګولو لپاره ته. د مکتب د کتابونو پر ځای زیاتره وخت داستانونه او د تاریخ کتابونه مطالعه کول. له ځان سره یې کلک هوډ کړی و چې افغانستان ته به ځي او د اشغالګرو امریکایانو خلاف جهاد کې به برخه اخلي. یوه ورځ له مکتبه کور ته پیاده را روان و. د ماسپښین لمر یې مخ وهلی او په خلو کې جپ جوپ و. ناڅاپه یې له څنګ سره سوزکی موټر ودرېد. ډریور پرې غږ کړ انور بهایي اله راخیژه. ده ور غبرګه کړه مننه زه همداسې پیاده ځم. پیاده ولې ځې؟ ګرمي نه ده؟ بس همداسې په طبیعت ځم. راځه راخیږه که پیسې نه وي هم خیر دی سبا به یې راکړې. نه خیر یوسې. له دې وروسته مې اراده ده چې پیاده به ځم او راځم. دومره لاره نه ده. د ډریور له هر څو ټینګار سره انورشاه موټر ته ونښود. څو ونې وروسته انورشاه د پیاده تګ راتګ له وجې وزن بایللی او د ورځني مصرف ډېرې پیسې یې سپمولې او ذخیره کړې وې. د انورشاه خبرې هم تر پخوا کمې شوې. د مور به کله ورته اندېښنه شوه او بیا به یې پوښتنه ترې کوله چې خانه مریض خو به نه یې چیشی خو به دې خوږېږي نه. خو د انور ځواب به دا و چې ابۍ هسې اندېښنه کوې رک روغ یم. مور یې په هغه بېګا ډېره خوشحاله وه چې ناسکه وراره یې له وطنه راغلی و او انورشاه ورسره اوږد او خوږ بانډار وکړ. انورشاه د وطن او سفر په اړه بیا بیا ترې پوښتنې کولې. ستاسو ولایت ته ولسوالۍ څه نومیږي؟ چې له کلي را روان سوې موټر تر کومه ځایه راوړې؟ بیا له هغه ځای نه تر کوم ښاره راغلې او کرایه څو وه؟ پاکستان ته په کومه لار را واوښتې او اول د پاکستان کوم ښار کې کوز شوې؟ تر پېښوره په کومه لار راغلې او څومره کرایه یې درنه واخیسته؟ ده چې د دې لارې پر لاره د ښارونو د سپاري لپاره د موټر بدلولو د ځایونو یادښتونه اخیستې وه وروسته یې کتابچه کې په وطن کې د ماما تر کوره تلونکې لاره داسې یاداشت کړه. له پېښوره تر میرانشاه، له میرانشاه د غلام خان پر لاره خوست، له خوسته ګردیز او له ګردیزه د پکتیکا موټا خان، د موټا خان ولسوالۍ مرکز ته نږدې د بایلو چوکلی. سهار لمر راختونکی و چې له حیات آباده راتلونکي سپین رنګه ټکسي د پېښور لوی اډې ته ورتاو شوه. انورشاه د نورو سوارلیو غوندې له ټکسي کوز او خپله د سفر بکسه یې اوږې ته کړه. شېبه وروسته یې په پوښتنه د میرانشاه موټر پیدا او ټکټ یې راواخیست خو منشي وویل چې موټر به څه باندې 1 ساعت وروسته روانیږي. انورشاه د چای له څښلو وروسته د ناستې او انتظار مناسب ځای پسې ګرځېده خو هر ځای بیروبار و تر دې چې د موټرو د اډې کوچني مسجد ته ورسېد. بکس یې له اوږې کوز کړ او د مسجد په غولي یې پلتۍ ووهله. راتلونکي مزل ته فکر وړی و. ساعت ته یې وکتل 9:30 بجې وې. کور ور په یاد شو. ټیک دا وخت به ابۍ د انورشاه څنګ ته د سهارنۍ ناشتې دسترخوان غوړولی او د مکتب د ریشې به یې ورته راوړه. انورشاه چورتونو په مخه کړ. ابۍ به څه فکر کوي؟ اندېښمنه به وي؟ ژاړي به؟ هغه زوی چې درست عمر یې د یوې شپې لپاره له څنګه نه و بېل شوی اوس به یې اوږد هجران څنګه زغمي؟ غرې ونیو. مور یې تر سترګو شوه چې د ده د کوټې دیوال ته یې شا لګولي. په چورت کې ناسته ده او له سترګو یې اوښکې بهیږي. خویندې یې ډاډ ورکوي خو مور په مړو اوښکو ژاړي او هیڅ نه وایي. د انورشاه په سینه کې د غریو توپان راپورته شو. په خیال کې د مور غېږې ته ځان غورځوي. ابۍ مه ژاړه زه روغ جوړ یم دا دی بېرته راغلم. سلګو یې واخیست او فکرونو لاهو کړ. ټول عمر مې د مور زړه نه و ازار کړی خو دا دی اوس په زما له وجې په ورځو ورځو ژاړي. د دې جهاد به ثواب څه شي؟ زه په کومه خوا روان یم؟ لیونی یم که پر صد؟ د موټرو له اډې د کلینرانو چغې راځي حیات آباد یو نفر. د انورشاه په زړه کې کور ته د تلو فکر راوګرځېد. له ځان سره وایي که هر څه کېږي خو په ابۍ مې دا حالت نه دی پیرزو. راځه بېرته لاړ شه. بهانه ورته وکړه چې یو چا خطا کړی وم خو په نیمه لار پښیمانه او بېرته ترې راوګرځېدم. انورشاه بکسې ته لاس کړ. له ځایه پورته شو خو له د جومات له دروازې ګام نه و تېر کړی چې له خولې یې ووتل
لا حول ولا قوة الا بالله. ځای پر ځای میخ شو. په خیال کې له ځان سره ګویا شو. هر څوک زما په شان مور او خپلوان لري. هیڅوک د بوټي له بیخه نه دی. که هر مسلمان همدا فکر وکړي چې مور مې ژاړي، ښځه مې خفه کیږي، اولاد مې تنها کیږي، نو دا اسلام به څوک ساتي؟ په دین او اسلامي وطن به غیرت څوک کوي؟ بیا دا د جهاد حکم چاته متوجه دی او قرباني به څوک ورکوي؟ انورشاه بکسه په ځمکه وویشته، مخې قبلې ته او ګوتې یې غوږو ته کړې. 2 رکعته لمونځ یې د اوښکو په بدرګه پوره کړ. وروسته یې لاسونه پورته کړل. زما ربه، زما ټول حال در معلوم دی. زه په ابتلا کې واقع یم. ربه، له دې ابتلا مې وباسه. ربه، که زما لار حقه او سمه وي، ته مې قدمونه مضبوط کړه، عزم مې پیاوړی کړه او د شیطان له وسوسو مې وساته. متعال خدایه، یوې خواته د مور مینه او عاطفه او بل خواته ستا په دین او مومینو بندګانو راغلې بده ورځ. زه په 2 لارې کې یم. مور مې هم حقداره ده او دین هم حق لري. زما روح او جسد ستا په اختیار کې دی. الهي هغې خواته مې رهبري کړې چې ستا رضا او زما د دنیا او آخرت خیر پکې وي. الهي، که دې زما په تقدیر کې د جهاد سفر لیکلی وي، نو ما او مورکۍ دواړو ته لوی عزم راکړه. خدایه، موږ درد او تکلیف نه دی لیدلی، له ابتلاو سره نابلده یو. الهي، زړونه مو محکم کړه او د دغه هجران د زغملو توفیق راکړه. د زړونو مالک خدایه، زما د مور د زړه واک خو له تا سره دی. ته یې زړه ته قوت ورکړه. زما په اړه اندېښنه یې له زړه وباسه. زړه ته یې اطمینان او آرام وبخه او زما په هجران یې مه ځوروه. الهي، خویندو ته مې توفیق ورکړه چې د ابۍ داسې خدمت وکړي چې زما نشتون هېڅ احساس نه کړي او بیلتون مې پرې سپک شي. الهي، ستا فرمان دروند دی. ستا لاره سخته ده. موږ بېوسه یو. ستا په لاره د تګ توفیق را نصیب کړه. آمین یا رب العالمین. انورشاه په مخ لاسونه راتېر کړل. سترګو کې یې ډنډ اوښکې د اوږې په دسمال وچې کړې. له دعا او ژړا سره یې زړه سپک شوی او د یوه نوي کیف او نه تعبیرېدونکي اطمینان احساس یې کاوه. د هر کله په نسبت یې دمه جوړ او په روحي لحاظ تازه و. په اول ځل د دعا او د الله په وړاندې د ژړا زور او تاثیر لیدلی و. څو شېبې وروسته چې د میرانشاه موټر ته خود، په ګامونو کې لړزه او تردد نه احساسېده.